السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ اوسئ، روغ اوسئ. سارا میریم بیا هم له مسکو ښار څخه خبریال .com ویبپاڼې څخه تاسو سره یم. ګرانو هیوادوالو، نن غواړم چې په یوه ډیره مهمه موضوع خبرې وکړو چې هغه موضوع ده خیابان آزاري. ولې افغانستان کې خیابان آزاري اوج ته رسېدلې ده؟ ولې خلک له خیابان آزاري څخه نه خوندي کیږي یا خوندي نه دی؟ ولې مونږ خیابان آزار یو؟ او تاسو ګورئ چې زه په مسکو یو دغسې سیمه کې یم چې زما شاوخوا ټول خلک خپل په کار ته روان ده، یا خپل درس ته روان ده، یا خپل سودا پسې روانه ده. هیڅوک ما سره کار نه لري او نه ماته څوک بد سترګو ګوري. او دا هم په دې حال کې دی چې روسیه او مسکو ښار د کفارو هیواد ده، د مسلمانانو هیواد نه دی، او دوی په قرآن کریم هم باور نه لري، او دوی ته په کومه کتاب کې هم نه ده لیکل شوی چې خیابان آزاري مه کوئ، یا خلک مه ځوروئ، یا خلک ته چې شي مه وایئ. خو ځکه دوی فامیلي تربیه ډیره ښه ده، دوی ته په هغه فامیل کې، په هغه کورنۍ کې، په هغه قوم کې ویلی سوی ده، دوی ته یې ښه تربیه ورکړې ده چې خلک مه په عذابوئ، خلک ته په بدو سترګو مه ګورئ. او اوس راځو، زه د خپلې خبرې بلې اړخې ته راځم چې په افغانستان کې داسې ورځ نه و چې زه به په لاره روانه وم، ما ته به څوک شي نه ویلی. داسې ورځ نه و. ځینې بې تربیه خلک هم وو، ځینې بې تربیه خلک چې ما ته یې مخامخ شکنځل کوه، ما ته یې مخامخ بدې خبرې کوه، ما ته یې مخامخ په بدو سترګو کتل. خو زه اوس هم له خپلو ملګرو سره څه خبرې کوم، له هغوی څخه څه پوښتنې کوم. هغوی ما ته وایي چې له ډیره بدبختۍ څخه په بده مرغه کابل ښار د افغانستان مرکز کلتوري ښار کوڅو کې اوس هم ځینې خلک، ځینې هلکان د نجونو ته شکنځل کوي، نجونو ته په بدو سترګو ګوري، نجونو ته بدې خبرې کوي، نجونو ته شپلاقې کوي. وګورئ په کابل ښار کې. او زمونږ کابل خو داسې نه و، پخوا ډیره ښایسته ښار و، ډیره باکلتوره خلک وو هلته. زه نه پوهېږم زمونږ خلک باندې څه شي سوی ده. خو تنها ایما مهمه خبره دغه ده ګرانو هیوادوالو، چې تنها دغه خیابان آزاري هغه نجلۍ چې سرلوڅه ګرځي یا ټیکری اغوندي یا لږ ذره ځان ته رسیږي، نظافت مراعته کوي، په دې څه هغه پوهنتون ته ځي، هغه کار ته ځي، تنها خیابان آزاري هغې ته نه ده. هغه ښځه چې چادرۍ په سر کوي هغې ته هم شته، هغه ښځه چې حجاب کوي، خپل ټول ځان ټول مخ پټې کوي هغې ته هم شته، هغه نجونو چې په موټر کې ناسته درایو کوي هغوی ته هم شته. دا ټول خلک ته ده. کوم چا ونه وایي چې مونږ تنها هغه خلک ته هغه نجونو ته دغه خبرې کوو چې ټیکری په سر نه ده، مخې په میکاپ ده او خپل ځان ته رسېدلی سي. دا ټول نظافت ده. نظافت خو په ایمان کې نشته دی، دا خو خدای هم ویلی ده که نه؟ نو زه له خپلو له ډېرو معلوماتو څخه زما یوه ډېره ښه استاد ده، زه هغې ته ډېر احترام لرم. هغې سره په اړیکه شولم، هغې ته مې وویلې ماله استاد زه غواړم چې زه په خیابان آزاري باندې خپرونه لرم، او زه غواړم خیابان آزاري ته په پښتو کې یو لغت پیدا کړي ماته. په خیابان آزاري ته په پښتو کې څه شي وایي؟ نو استاد ماته ډېره عجیبه خبره یې وکړه. ماته یې وویلې چې زویه په پښتانه څوک خیابان آزار نه دی. ما ورته وویل چې استاده زما پوهه استاده، زما ګرانه استاده،
پښتانه او دري ژبې خلک اوس مهال افغانستان کې کابل کې ټول خیابان آزار دی. خو بیا هم ماته عجیبه خبره وکړه. ماته یې وویله چې افغانستان خلک د پښتانه خلک دري ژبې خلک خیابان آزار نه دی. او ډېره یو مهمه نکته یې ماته وویلې چې دغه خیابان آزاري ایرانی لغت ده او بدبختانه له بده مرغه څخه دغه په مهاجرتو کې افغانستان ته تحفه راول شوې ده. زه بیا هم دغه جمله تکراروم، ما ډېره خوښ شو. خیابان آزاري یوه ایرانی لغت ده چې بدبختانه په مهاجرتو کې افغانستان ته تحفه راول شوې ده. نو بیا هم خو استاد سره مې خبرې کوه، هغې ته مې وویلې چې زه خپل استاد د نوم نسم اخیستی او زما ډېره پخوانی استاد ده، ډېره ورته احترام لرم. بیا مې ورته وویلې ماله استاد زه غواړم چې خیابان آزاري ته په پښتو کې یوه لغت راته ووایي، پښتو به دغه ته څه شي وایي که نه. هغه راته وویلې زه نه پوهېږم چې دغه خبرې وکړم د کامرې مخامخ ته تاسو ته که نه، خو ځکه دا خبرې به وکړم په دې چې ماته زما استاد ویلی او دا خبره بالکل سمه ده ګرانو هېوادوالو، بالکل سمه ده. زه به په دې خاطر دغه خبرې وکړم چې هغه خلک چې خیابان آزاري کوي هیڅ نه پوهېږي چې دغه ډېره یو بد عمل ده. زما استاد ماته وویل چې دغه ته په پښتو د کوڅو ډبو غپا وایي، ځکه چې له یو کوڅې نه یو څوک تېرېږي سپی ورته غاپي، هغه به د هغې غپا په قصه کې نسي، هغه خپل کار به وکړي که نه، په دې چې هغه د هغې پسې وګرځي خو له کار نه پاتې کېږي. نو ځکه 100% به هغه خپل لار ته ادامه ورکوي، یا خپل کور ته به لاړ شي، یا خپل کار ته به لاړ شي، یا هم خپل هغه چې له هغې نه تېرېږي یا وراره ده که نه، هغه په خپل عمل په خپل پلان باندې ادامه ورکړي، خو دا به غاپي. نو ګرانو هېوادوالو زه هیله کوم زما استاد دې ته دومره بد نوم ایښی او دا همداسې ده، تاسو هم به ما سره موافق اوسئ. نو راځئ چې دغه بده فرهنګ دغه بد عمل دا عمل چې د انساني عمل نه ده دا به ایسته کړو، ځکه افغانستان او لر و بر افغانستان موږ تاسو مسلمان یاستو، داسې مسلمان چې خپله هېواد هم په مسلمانتوب کلمه تکه تکه کړه، لوټې مې که افغانستان نه ښوونځي م پاتې که، نه مکتب، نه پوهنتون، نه مکتب، نه سړک، نه دوکانونه، هیڅ شي م پاتې نه کړه په دغه مسلماني. خو زه کله وایم او ډېره خلک ډېره پوهه استادان دغه خبرې به کوي چې په قرآن کې خو داسې نه ده لیکل شوی که نه. راځئ دغه قرآن کریم چې وایو دغه به ترجمې سره ووایو، تفسیر سره یې به ووایو. که په ترجمه او تفسیر یې وایو نو ولې نه عمل کوو؟ ولې اسلام مونږ او تاسو دغه یو بده لار ته وړو که نه؟ دغسې وایو خو دې ته به عمل به موږ علم بې عمل هېڅ په درد نه خوري ګرانو هېوادوالو. دغه خبر باندې تاسو ټول پوهېږئ چې علم بې عمل په درد نه خوري. نو که تاسو هم ما سره په دغه خبرو کې موافق یاستئ زما دغه ویډیو شیر کړئ او خپلو پیغامونو ماته کېږدئ، خپل مسیجونه ماته کېږدئ چې زه هم وکولی شم دا ستاسو خبرې، ستاسو مثبته پیغامونه خلکو سره له خبریال.com ویبپاڼې څخه شریکه کړم. خو یو بله موضوع به هم ووایم ډېره مهمه ده چې واتساپ آزاري او فیسبوک آزاري هم ډېر شته دی، چې دا له خیابان آزاري او د کوڅو ډبو غپا څخه ډېره بد عمل ده. د یو چا په شخصي حریم
تجاوز کول ده، رسما تجاوز کول ده، ځکه چې هغه نه غواړي څه هغې ته مسج وکړي، هغه نه غواړي چې تا سره خبرې وکړي، ته ورسره خبرې وکړي، ته نو هغې ته تجاوز کوې، دا خو تجاوز ویل کېږي. راځئ چې دغه کار مونږ کړو، راځئ چې دغه کار مونږ کړو. دا ډېره بده کار ده. که تاسو کومه وینا ماته لرئ د خبریال مسنجر کې، خبریال واتساپ کې راته راواستوئ. او یوه ډېره مهمه خبر مې بیا په یاد شو، د خبریال واتساپ شمیره زما شخصي شمیره نه ده. دا خبر به تکرار کوم، د خبریال واتساپ شمیره زما شخصي واتساپ شمیره نه ده. ګرانو هیوادوالو، زما ګرانو مینوالو، هغه کسان چې هر کله زما خپرونې ویني، واتساپ شمیره چې په خبریال ویبپاڼه کې شته دی، هغه زموږ د دفتر رسمي شمیره دی، هغه زموږ د دفتر رسمي شمیره دی. ځینې خلک هغې کې ډېره پیامونه ایښی ده، ډېرې مسجونه کړې ده، ډېره زنګونه یې وکړې ده. که زما خپرونه ویني دوی پوهېږي چې زه څه شي وایم. ډېره بدې خبرې کړې دي. داسې زه ووایم دا ښه نه ده. او زه کولی شم، او ما سره هم شته دی، له دغو مسجونو نه زه ټولو نه سکرین شاټونه اخیستی مې ده. ما سره ټولې شته دی، ټولې نمبرونه شته دی چې دا څوک ده، له کوم هیواد څخه ده، دا چې شي لیکلی ده. خو زه یو بل کار هم دلته کولی شم که نه. دا کار خو ځکه زما حق دی چې زه واخلم دغه ټول مسجونه د خبریال ویبپاڼه کې واچوم، چې ټول خلک وګوري چې دوی اخلاق، دوی فامیلي تربیه څه شي ده. خو ځکه زه دا کار نه کوم، په دې چې ایما او د هغوی فرق وشي. وګورئ، ایما او د هغوی فرق وشي، چې زه څوک یم، هغوی څوک دی. دا ټولنه پوهېږي، ټول به پوه سي که نه. نو ځکه چې زه دغه کار وکړم، ستاسو په شخصیت کې، ستاسو په ژوند کې څه شي پاتې کېږي؟ هېڅ شي نه پاتې کېږي. دا ډېره بده کار ده. هر څوک ته یې مه کوئ. زه نه وایم چې تنها ما ته یې مه کوئ، هېڅ څوک ته یې مه کوئ. د هېڅ څوک شخصي حریم ته مداخله مه کوئ. او مونږ او تاسو کولی سو، په خدای باور وکړئ چې کولی سو له همدغه شیبې څخه، له همدغه ننه ورځو څخه دغه خیابان ازاري، دغه واتساپ ازاري، فیسبوک ازاري، دغه ټوله بدې عملې ایسته کړو. راځئ چې یو بل کار وکړو. له همدغه ورځو نه خپلو کورنیو ته، خپلو ګرانو ملګرو ته، خپلو ټولنو ته به ووایو، دغه پیام به شیر کړو چې دغه کار مه کوئ. خو ځکه چې هغوی به هم کوي، هغوی باندې به لږ تاثیر وکړي، و به یې نه کړي. مونږ او تاسو کولی سو چې خپل هیواد جوړه کړو، خپل ټولنه جوړه کړو، که وغواړو او که شروع وکړو، قدم وږدو. ځکه چې خدای هم کله وایي چې تاسو حرکت وکړئ چې زه برکت وکړم که نه. نو زه به ډېر ورباندې نه غږېږم. خدای دې وکړي چې زما دغه نننۍ خبرې تاسو باندې نه یې لګېدلې. او زه د جامعې جوړېدو لپاره کار کوم. زه د خلک رسوا کېدو لپاره کار نه کوم. ما ته هر څوک هر شی لیکي، هر نجونو ته هر شی لیکي، هر څه کوي، زه به سکرینشاټونه تر کله واخلم که نه؟ تر کله به زه واخلم واچوم؟ دا خو زما ټولنه رسوا کېږي. دا خو زه بهیر هیوادونو کې خلک ته بده ښکارم. دغه نجلۍ څه کوي؟ دا خو خپل هیوادوالو ته توهین کوي. زه غواړم چې د افغانستان په جوړېدو کې 1% حق ولرم. هغه هم له دغه خبریال.com ویبپاڼې څخه، هغه هم له خپل دغه موضوعګانو څخه، خپل دغه سوژې چې زما ذهن ته راځي. په الله پاک باور وکړئ چې زه هر کله ماسکو کې ګرځم، زما په ذهن هر ښه شی چې وینم افغانستان راځي. وایم دلته آبادي شته دی، هلته هم شته دی، همدغه خلک چې دلته دی
زمونږ خلک له دې نه ښه دی، مسلمان یو، ښه خلک یو، په خدای عقیده لرو، په خدای باور لرو. په افغانستان کې پوهنتون شته دی، مکتب شته دی، ښه کورنۍ شته دی، ودرسي امام مخکې شو، هر شی شته دی. خو لږ زره زمونږ او تاسو هم دستو پاچا بار وکړو، ښه عمل شروع کړو، ښه خبرې شروع کړو، ټولو ته مثبت پیغامونه له ویډیوګانو څخه له مسجونو څخه راواستو چې دغسې وکړئ هغسې. په خدای باور کوئ افغانستان جوړېږي. او یوه هیواد داسې نه ده چې په مسکو کې هم داسې نه ده چې دی چې یو ځای خرابه نه وي، څوک وایي افغانستان ټول خرابه ده، او یعنې زما مطلب دغه بلند منزلونه او شیان ده. یوه هیواد یوه ټولنه په بلند منزل او په آبادي نه جوړېږي. دغه خلک کار کولو ته، مثبت پیغامونو ته، ښه خلکو ته پیغام رسني د هغوی کار لري. نو بیا هم وایم که غواړئ ما سره یو ځای اوسئ، ما ته خپلې پیغام راولیږئ، زه به ستاسو پیغام، ستاسو ویډیوګانې به نشر کړم. نو ستاسو ډېره وخت نه نیسم. خدای دې وکړي چې ما له خبرو نه یې خفه سوئ، او هر څوک چې ما سره زما خبرې قبلوي، یعنې ما سره همکلام ده، کولی شي چې زما ویډیو شیر کړي. بیا هم تر بله خپرونې چې تاسو سره راځم او خبرې کوم، تاسو لوی پاک او بخښونکی خدای ته سپارم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. الله پامان.